دا 10 ورځنی هلمندی ماشوم 2 کیلوګرامه وزن لري، خو ډاکټران وایي چې د عادي نوي زیږیدلي ماشوم په پرلته یې وزن کم دی. د ماشوم نوم قیوم دی او په شدید خوارځاکۍ اخته دی. د ماشوم کورنۍ وایي چې د هغه لپاره د درملنې او خوراک برابرولو هیڅ ډول امکانات نه لري. ورشته پښنه کې پیدا شوی ولکه نه ده که یا وچې دي یا لندې چې وارې کمبلا دغه وږه تېږه ګرده شپه تر سهاره پورې ورسره ناسته یم. ولکه غوړي په کور کې لرو، نه ولکه اوړه په کور کې لرو، بلدیاري نه هېڅ سړی څه په وکړي. درواغجن دښمن د خدای دی. دلته موږ د دې ماشوم پلار له موږ سره خپل کور تش دسترخوان شریکوي. حضرت سلطاني وایي چې آن 1 کیلو اوړه هم په کور کې نه لري. د هغه په وینا دولتي روغتیایي مرکزونه د ماشوم د خوارځاکۍ د درملنې لپاره هیڅ ډول خدمات نه وړاندې کوي او خپله هم د ماشوم د درملنې وس نه لري. کوچنیان موږ ګرده ولرو سترمې سوی تغذي دي ګرده کوچنیان موږ وروره دلته یو کوچنی تازه موږ لرو د 10 شپو د قسم په خدا که دا قدر کې لرو چې موږ دا اوس هم زه تاورولن چې ووینې دا اوس نه شیدې لرو چې ښځه شیدې ورکړي، نه هم عیانان د شیدو پیسې لرم چې زه ورته واخلم. له بلې خوا د هلمند د نادعلي ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د وړیا روغتیایي مرکزونو غیر فعاله پاتې کېدل د اندېښنې وړ بولي او وایي چې اوس نوي زیږیدلي ماشومانو ته لږه درملنه او کم خوراکي خدمات وړاندې کېږي. نه خواري شته نه شی شته، کلینیکان یې رسم ټول کړي دي. آیا که داسې موږ ته یو مریض پیدا شي دغه مریض موږ نه ښار ته رسولی شو، نه هم پیسې لرو، نه هم دا کډه ده چې دغه کلینیکان ته ورسولی شو. نو زموږ سره ډېرې سختۍ را سره مخ ده. اوس ژمی هم دی، نه د کوره وتلی شو، نه معنا یو چا ته ویلی شو چې یو 1,000 روپۍ راکړه. اوس یو داسې وخت دی که یو چا ته ووایه چې روپۍ راکړه په پور، هغه کې ولري خو درکوي، کې ونه لري خو بیخي یې نه درکوي. دا په داسې حال کې ده چې د بېوزلۍ له خپرېدو او کافي خوړو ته د نه لاسرسي له امله په هېواد کې په خوارځاکۍ د اخته ماشومانو شمېر لوړ شوی دی. د بشري بنسټونو او د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې تر 3.5 میلیونه ډېر ماشومان له شدید خوارځاکۍ سره مخ دي.